زمونږ ډېر ګران مشر چې په هېواد باندې په پښتو ادب باندې بلا احسانونه دي د هغه په دې ځای کې مونږ ته پکې کورسۍ ټیبل چای ډوډۍ ضرورت راغلی دی پکوړه چې څومره زموږ ملګري راغلي دي نو د بلا خرچي کوي او بغیر څه لالچ یې کوي تر ننې پورې مونږ سره یو داسې خبره نه ده کړې دا سرکیسر دي مامارې چې پي ټي آی داسې یا پلانکې داسې یا یو شاعر داسې یو خبره نه ده کړې دې ډېره زیاته مننه کوم زموږ ډېر ګران مشر مطلوب احمد صاحب زموږ د تنظیم سرپرستي اعلی دی الله دې د هغه د سرپرستي زموږ په سر باندې لري موږ ډېره زیاته مننه کوو جنرال سیکرټري ذاکر یوسف دی د کلابند ډېر ښه شاعر نشته نن ورته څه ستونزه ده څه مسله ده څه ختم دی څه چل دی په هغې کې ما ته بېګا ویلي نو نه راځي او زموږ صدر چې تقریبا هېواد جوړ شوی دی نو دغه صدر دی که نه جي هېواد جوړ شوی بل څوک ته نه دی راغلی کله نه هېواد جوړ شوی دی نو اجمل افغان څخه دا اعزاز دی چې ډېر قابل دی ځکه چې دا دومره وخت صدر پاتې شو موږ یې ډېره زیاته مننه کوو اجمل افغان صاحب زموږ پریس سیکرټري ذوالفقار کیب چې زموږ غږ اخبارونو کې او په سوشل میډیا باندې ټولې دنیا ته رسوي موږ یې ډېره زیاته مننه کوو زموږ ډېر ښه ملګری او زموږ خزانچي پانګور خزانچي زموږ انوردین سهار دی خو زموږ په خزانه کې سبینه او نه مونږ خزانه ساتو په نوم یې تنظیم دی په نوم هغه د خزانې هغه عهده ده هغه سره یعنې مونږ پیسې نه ټولوو یو ملګری پیسې نه ټولوو او چې کوم کار یي نو هغه که هر څومره پیسې ورله پکار یي نو هغه وخت ملګري راولی شي او په یو رنګ کې ډېر ښکلی وکړي نو خزانه مزانه ترې نه ایستې ده چې دا ممبرشپ دی او دا دی به د دې میاشتې دغه تړلو ورکوي میټینګ یې راځئ انوردیب سهار زموږ خزانچي دی د سټیج چارې ما سره دي او نایب سټیټ سیکرټر موږ سره صاحب مانیروال ډېر ښه شاعر د مجلس عاملي چیرمین خالد شاه شاکر صاحب ډېر ګران مشر بلا خدمات دي او تر لرې لرې دا خپله لارای مونږ ټول پکې ګرځئ مشاعرو له د پښتو پروګرامونو له الله دې ولې نور همت طاقت وس ورکړي او سینیر نایب صدر پلي محمود ضیا صاحب چې دغه کابینه ده زموږ د موجوده هېواد او هېواد وخوشو چې په ماړکای کې مونږ جوړ کړی و د ذوالفقار کیب صاحب دې په کلي کې او په هغې کې دریم روغاني بابا مونږ دا نوم منتخب کړی و هغه مونږ سره په هغه میټینګ کې موجود و ډېر درنه د امام صاحب په حجره کې غالبا زما یاد دي ډېر کلونه وشو او بلا کار کوي بلا میټینګونه کوي بلا پروګرامونه کوي د دوی د سوري لاندې بلا شي پروګرامونه وشو او اوس مونږ څخه د سوشل میډیا داسې پریس سیکرټري موجود دی چې انشاءالله نور نن دور د دغې دی زموږ تنظیم هېواد دا زه په باور سره وم په دعوې سره وم چې د سیاست نه پاک دی دا پکې نشته چې دا پکې دې پاټای والا دی دا پکې دې پاټای والا دی د دې نه بلکل پاک دی ولې د دې لالچ نه پاک دی چې زه د ځان سره عهده ولیکم چې زه د دې تنظیم سرپرستی اعلی یم او زه د دې تنظیم صدر یم د دې دپاره چې زه په ګڼو تنظیمونو کې چې سبا زه چېرته ځي کوم بیا ما څوک راغواړي نو د پلانکي تنظیم صدر او د پلانکي تنظیم سرپرستی اعلی نو داسې خبره نه ده زموږ تنظیم د دې خبرو نه پاک دی چې څوک راغلي دي څه دپاره راغلي دي څه وخت راغلي دي موږ اوس هم که څوک راځي زموږ څخه بلا عهدې دي چې څوک دا خواهش لري نو هغه عهدې ته ګوته نیسي او دغه عهده هغه له ورکول دا زما کار دا په باور وم دلته دا خبرې نشته دلته نه اخلي دا ملګري عهدې موږ په زوره باندې زه تاسو ته یقین وکړه او په باور درته وم مخ په قبله ناست یم چې دا دویم اجلاس کېده خو زه دا په دې راته تسلي کوم چې کله زموږ دا کابینه جوړېده باچا صاحب نو ذاکر او زما موږ دواړه کاندیډیټ د جنرال سیکرټري لپاره او په قسم او په باور درته وم چې ما خپل ووټ ذاکر پکې اچولی و چې ذاکر د جنرال سیکرټري چې زه په دې خوشحاله پیدا په دې ته قسم کړم اوس په وخت تېر دی ذاکر دا دومره وخت جنرال سیکرټري پاتې شو خو لکه ما خپل ووټ ذاکر له ورکړی او دا مې خواهش و چې ذاکر دې هغه شي او په دې ناستو ملګرو کې یو سړی دا خبره نه شي ثابتولی زموږ په تنظیم کې چې نه وه چې چاته مې ویلو چې زه ولاړ یم یا وګوره ما له یا ذاکر ما سره ولاړ داسې خبره وکړي د ذاکر کړې ده نه ما کړې په باور وم نو زموږ هغه هغه چې هغه ښه په ډاګه یې مخامخ یې راتلونکي میټینګ کې به ممکن کوشش وکړو چې ګڼ ملګري راټول شو ټول نن به میټینګ مقرره وو چې کله کوو بل میټینګ په مشوره باندې به دغه کوو او چې کله بل میټینګ وي نو ګڼ ملګري راشو
په هغې کې یا الیکشن وکړو او یا دغسې جرګه وکړو او ملګري منتخب کړو چې بھائی دا سړی ښه دی او که دا سړی ښه دی د دې او دې لپاره ملګري پرې ووایي داسې وکړو او که نه دغسې راته یو سړی موضوع ښکاري چې دا مولایات راغلی دی ډېر کافین دی نو زه دې ووایم چې دی دا ورک دی نو حاجی ښه او بله یو خبره چې جاوید اقبال صاحب دي بره میټینګ کړی و او په هغې کې د څه وخت نه دا کوشش شروع دی چې د ذهني په سطحه دي یو غټ تنظیم جوړ کړي چې هغه میجر تنظیم یو په صوبه کې د هغه رول او نورو تنظیمونو سره رابطې کوي یا داسې دلته کې د نورو تنظیمونو هغې کې راشي او یو تنظیم کې جوړ کړی شي خو زما خپله رایه دا ده په دغې زه خو دا خبره کوم چې زمونږ الرېډي یو تنظیم شته دی د کام قلم یو تنظیم شته دی د دوی په مدیري کې تنظیم شته دی دغه تنظیمونه په خپل ځای دي خو زمونږ یو مین تنظیم دی چې هغه هېواد دی نو چې څوک هېواد ته راځي د دې ټولو تنظیمونو د ملګري به ته راځي او د دې ټولو تنظیمونو د ملګرو سره پکې وګېږي هر یو سړی پکې قابل احترام دی که هغه د کام قلم دی که هغه د کلیوال ادبي جرګه ده که هغه نور ملګري دي ولې محمود ریاض صاحب دي د هغه طرف ته راځي دغه ټول ملګري کارم ستار صاحب د خپل تنظیم د طرف نه موږ سره راځي نو دلته دا خبره نشته دی زه هم که جاوید اقبال صاحب دلته راځي نو هم چې هغوی دلته څه غواړي نو دغه تنظیم د بل تنظیم جوړولو ته څه ضرورت دی چې نور تنظیمونه جوړوي دغه تنظیم دی راځي دي دې کې چې څه خپل کار کول غواړي نو هغه دې کوي زموږ خو د سیاست نه پاکې خبرې کوو چاپسې خبرې نه کوو او دا نه کوو چې دې دې داسې شي یا دغه داسې نو هم چې راشي ښکلی پلیټفارم دی جوړ دی نه د تیار دی هر څه برابر دی راشي دي کې کار وکړي دا په مخکې بوځئ که څه کمۍ نو موږ ته ووایي تاسو را سره ووایي دا پکې کمۍ نه مو پکې دا برابروو نو هغه پکې وکړي خبره بخښنه غواړم خبرې مې لږ ډېرې وکړي خو که داسې څه خبرې شوي وي نو معذرت کوم او څوک څه خبره کول غواړي نو ما یې اخلئ او د کیف ډېره مننه کوم چې زموږ غږ تاسو ته دررسوي او یاد مننه دلیل به یو دا د موضوع دا وخت چې کله پانګای راځي خبرې نو غلطي چې تنظیم ویلو دا وخت دا صدر او دا کانګرس د روان دا صرف په دې بنیاد روان دي چې خبره باندې چې کوم دې د څومره مبارشت کړي چې یو کته وځي موږ دا الله بدلې تر منکاندا پورې تر لکه مربوط پورې تر بنو دي خاله پورې موږ هیواد په نوم باندې هیواد د منبر په نوم باندې کمنول ټکی شمولیت کړی یو نماینده جوړ کړی دی هیواد خو دا نه دی ویل چې د سرپرستان راغی صدر د موږ بل ورو موږ په دورو دی ورکو غي نه دی هغه چې بای موږ په پښتو ژبه خدمت کوو نو موږ دیو منبر پیس باندې موږ کولای شو دیو سرپرستانیا سر پیس ورکو موږ کولای دیو موږ صرف خدمت لپاره راغلو خدمت نو د موږ پرې تنظیم کې جو ملګر دا چې هغه وډو کې نو دا بالکل څنګه په دور ته وغی نه هغه موږ صرف خدمت راغلو خدمت ومنګ خپل دا دغه دوه چې بای دي کوم سره راځي کسان چې ډایرکټ یو دي پاده پیر باندې دا د خدمت کوي نو دا موږ خپل دا خواهش ته چې موږ درو دي کوم سره چې دا موږ ته حیات کوو استاد په سلام مشوره باندې چې موږ دا درو دي ته حیات کوو باقي نور څومره قابلیت چې کوم دا نو هغه به غیر پر وګړي وګرځو پای کې با په چر بیا ټول بلګری په سلام مشوره چې ووټینګ کوو او غره په سلام مشوره باندې قابلیت واخیو او بیا د ټول ملګرو سلام مشورې خبرې اګه دا پریدو ما خو بیا د ملګرو په اړه اوس دا درې و دې متحیات ورکو تاسو په اجازه باندې تاسو په سلام مشوره باندې تاسو غوډه ده کنه یو د مجلس عاملي چیرمن یو د سټیټ سیکرټري او یو د پریس سیکرټري دا و دې متحیات نو موږ چې د مجلس عاملي چیرمن به سره خالق شاه بچای تحیات دیو چیرمن د مجلس عاملي تاسو غوډه ده په دی باندې او دا خدمت کوي هغه د منبر پریس پار کې خو نه صدر دی نو سرپرستانه د خدمت کوي او دا خدمت د چا نه پټ نه دی باقي دا په هیواد کې دا څه ملګری دي چې هغه وږي هغه ودی دا تر هیڅ کې دی په بلکې باقي خالق شاه باچا دیوتا حیات مجلس عاملي چیرمن تاسو وګورئ رئیس صاحب او موږ سره بسته چکري سرجانن دلیبي ته حیات سټیج په دغه کار چې کله هغه دیو شل مجبوره کې دیشي نو بیا بس موږ تر جګر صاحب باندې باندې ستې باقي پریس سیکرټري دا چې کبر ذوالفقار ته په تر حیات
باقي نور کابینې لپاره باندې کوم دی که صدر دی که سینیئر صدر دی نایب صدر دی جوائنټ سیکرټري دی جنرال سیکرټري دی نور یو دي چې کومې دي د هغې لپاره به میټینګ راغواړو لکه بیا د ټولو ملګرو فخر که ووټینګ کوو او که نه په سلا مشوره باندې کابینه خوښوو چې دا یو جمهوري طریقه ده کنه زموږ په ملګرو کې زما دا یقین نه چې دا یو ځل دی چې به دا و چې دیا صدارت ته ودرېږم یا ما تر پرېږداله کې د وضو کې زموږ په ترتیب کې نشته ډېره مننه انشاءالله چې دوامه چې مقرر کړو په 16 باندې خدای میټینګ په 16 خو ورته په هندو میټینګ دی د دې تیرو تنظیم دغه او باقي په 23 باندې په دې میټینګ کې څنګه کوي او راتلونکي اتوار نه په بل اتوار باندې په دې میټینګ کې